د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د پاکستان د ونډو بازار پر ودانۍ برید شوی دی چې د پاکستانیو چارواکو په خبره په دغه برید کې 4 بريدګر او 3 د دوی 2 ساتونکي یو پاکستاني پوليس وژل شوی دی. په کراچۍ کې چارواکي وایي دغه برید هلته د سیمهیز وخت مطابق د سهار 10 بجې پیل شو چې څه وخت یې دوام درلود او د وسلوالو بريدګرو او د امنیتي ساتونکو ترمنځ ډزې هم روانې وې. د پاکستان په کراچۍ کې چارواکي وایي چې د دوی 2 ساتونکي او یو پولیس وژل شوی دی، خو په اسلام آباد کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وایي چې په دغه برید کې له 4 بريدګرو سره د دوی هم 4 ساتونکي او پاکستاني پولیس وژل شوي دي. वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहां से अंदर दाखिल होने की कोशिश की. لومړی د پارکینګ سیمې ته راغلل او له هغه ځای یې دننه د تګ هڅه وکړه. هغه وخت امنیتي ځواکونو ورسره جنګ وکړ او هر ترهګر چې دننه د تګ هڅه وکړه ووژل شو. خو وروسته د دوی ملګري هم راغلل او د ډزو په نتیجه کې 4 سره بريدګر ووژل شول او زموږ د امنیت ځینې کسان چې تر اوسه یې شمیره 4 شول شوي هغوی هم مړه شول. 4 बताई जा रही है. वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आदमी वो भी शहीद हुए. د کراچۍ د دغه برید مسؤلیت بلوڅ بېلتونپالي ډلې ويلي یا بلوچ لیبریشن آرمي قبول کړی دی چې تر دې وړاندې هم نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په بلوچستان کې هم په بیل سیمو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وخت نا وخته بریدونه ترسره کړي دي. خدای نور ناصر BBC اسلام آباد.